کوي په پی ټي ایم لګول شوي پابندي دا نه مني. موږ پی ټي ایم ته دا وایو چې ډاډه اوسئ. پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ لکه ملي شهید چې ویلې دا د پی ټي ایم ورور تنظیم دی. ستاسو د هر جایز مطالبې ملګرتیا موږ پخوا هم کړې ده، نن یې هم کو، سبا یې هم کو. موږ در سره ولاړو او دا جرګه به که خدای کول د پښتانه پر زور باندې. زما په لاس کې یو طاقت نسته، د منظور په لاس کې یو طاقت نسته، د مختار الله په لاس کې د مختار الله په لاس کې یو طاقت نسته. طاقت د پښتانه کام په لاس کې دی، طاقت د ولسونو په لاس کې دی. ولسونه به دا جرګه خامخا کوي، ولسونه به دا جرګه کوي او ریاست ته موږ دا وایو چې په قراره کښېنه، عقل وکړه. دا زور چې ته کوې دا ته له پی ټي ایم سره نه کوې.